تر شهادت وړاندې له امیر المؤمنین ملا اختر محمد منصور تقبله الله سره د یو لړ مهمو موضوعاتو په اړه د مجاهدو لیکوالو خواله. ډیرو درنو او محترمو اوریدونکو، د اسلامي امارت مدبر قائد امیر المؤمنین شهید ملا اختر محمد منصور رحمه الله تر شهادت څو میاشتې مخکې د فرهنګي کمیسیون له رئیس، مرستیال او نورو فرهنګي ملګرو سره خاص مجلس درلود. څرنګه چې مجلس ډیر مهم و، نو د فرهنګي کمیسیون محترم رئیس له شهید امیر المؤمنین صاحب نه اجازه واخیسته ترڅو مجلس ثبت کړو. دا چې نن د جوزا د میاشتې لومړۍ نیټه ده او د شهید امیر المؤمنین تقبله الله د شهادت له ورځې سره برابره ده. له موقع نه په استفاده دا د اوس د هغه تاریخي مجلس یوه برخه له تاسو درنو او قدرمنو اوریدونکو سره شریکوو. هیله ده د شهید امیر صاحب یاد به پرې تازه شي او د ټولو مسلمانانو خصوصا مجاهدینو د ډیرې استفادې وړ به وګرځي. فتوحات دا د الله نصرت دی، نو د الله نصرت چې راځي هغه مازې یو لږ سبب غواړي. موږ به مخکې د ډېر مصارف د دې لپاره سنجول چې ولسوالي څنګه فتح شي یا پر دې پروګرام څنګه جوړ شي، یعنی ترتیب د مشران د خوا جوړ شي، د نظامي کمیسیون د خوا به جوړ شي. د هغه اړونده موضوعات چې په چا پر بې اړه درلوده د هغه اړه خو ډېر سنجیده فکرونه ورته وسوله. د الله اراده نه وه چې کار وشي. اوس د هغو څخه په ډېر کم مصارفو باندې موږ حتی خبر نه یو پر ولسوالي باندې یعنی یو عملیات شوي هغه فتح شي موږ په خبر شو. هغه مصرف څه کوي چې موږ په کړی، هغه ترتیب څه کوي چې موږ په هغه د محلي قومندانانو د هغو مجاهدینو خپل تدبیر او خپل یو نظم یې جوړ کړی. نو دا په دې خاطر باندې چې دا د الله نصرتونه دي چې دا شکر غواړي، دا د دې نعمتو شکر باید موږ ادا کړو. په دوی ورځې کې 15 تیارې لیدل چې زموږ سره هغه وسایل هم نشته چې د دنیا په سطح باندې په یو پرمختللي ملک کې 15 تیارې په ورځ نه دي لیدل. نو دا غیبي نصرتونه دي، دا غیبي کومک د الله پاک دی. د کندوز فتح ته وګوره، هیڅ تصور نه و چې داسې فتح دي راځي. د کندوز فتح خو یقیني یعنی یو فوق‌العاده کومک د الله پاک یقیني. موږ دونه فکر نه ورته وهلی چې موږ به دا کندوز څنګه وساتو، څونه مجاهدین مشهیدانېږي یا څونه مهمات غواړي یا څونه مصرفونه غواړي یا یو څنګه ترتیب وجوړوو. دا د هغه ځای د خپلو قومندانانو د مجاهدینو خپل یو ترتیب وجوړ کړو. صرف یو اجازه و یو ترتیب غوښتي، هغه د دې خاصه ورته وشو. نو یعنې د ورځې څخه یو پر ولسوالي باندې په میاشتې جنګ کېږي، دا په ساعتو باندې ونیول شو. د دې خپله یو د الله پاک یو مدد د دې عبارت سره او د دې ډلې د یو حقانیت معنا ورکوي. د دې دا نصرتونه خو چې راځي دا پر هغه ډله باندې راځي چې هغه د الله پاک ته نږدې دي. نو دلته ډېرې وینې توی شوي دي، قربانۍ ورکول شوي دي، ښه ارادې موجود دي. او په دې موږ په امارت کې ډېر ښه سنجیده او پوه او تجربه مشران موجود دي او ښه نیتونه ورسره دي او په کشرانو کې ښه نیتونه موجود دي، حتی هغه د خپل ځانونه قرباني کوي تر دین. او د هر څه امکانات چې دي یا د هر څه مصارف چې دي یا د هر څه تدبیرونه چې دغه چې دي د خلکو یعنې دا تجمع چې ده چې دا موږ وایي دا موږ په فکر کې داسې نه راځي چې اوس دونه کسان برابر کړو یا دونه چې موږ پوښتنه کوو. یو ولایت کې موږ د سوو فکر چې دلته به سوونه موجود هغه په زرهاو خلک موجود دي، نه پیسې ورکول کېږي نه تنخوا ورکول کېږي. حتی د داسې کورنۍ خلک هلته دا جهاد کوي چې د کور خپل خرڅ نه لري. او یو څوک چې ځان وژني نو د دې لپاره د خلک دا تبلیغات کوي چې مجاهدینو ته ډېر روپۍ ورکول کېږي، تنخواې ورکول کېږي، ډېرې پیسې ورکول. د پیسو په مقابل کې سړی باید خپله زندګي سمه کړي، د دنیا زندګي. نو هغه خلک ځان قرباني کوي، نو بیا پیسې سړی څه کوي چې ورکول کېږي. نو دا معنا ده چې د پیسو دپاره نه دی دا کار، د دې دپاره نه دی چې اوس دې کې یو نوم راشي یا نښان. ځکه مرګ راځي، یو ځای چې د مرګ خطره وي په هغه ځای کې نوم نه راځي. نوم په هغه شیانو کې راځي چې د دنیا په معاشاتو په زندګۍ کې آینده ولري. نو هغه چې په هغه ځای کې چې مرګ موجود وي یا زخم موجود وي یا بند موجود وي په هغه ځای کې دا شیان نه راځي. ټول مسلمانانو دپاره دا پکار ده چې د الله د دین د خدمت اراده وکړي، الله پاک لارې ورته برابروي. الله پاک هغه ته
د هغه سره نصرت کوي، د هغې ډلې سره کوي، د هغه اشخاص سره کوي. او که په نیت کې کږوالی وي هغه په موقت د یو څو ورځو دپاره که داسې د الله نصرت به نه وي ورسره وي به خو بیرته ځایلېږي. او د دې نظام د خرابېدو یا د نفاق دپاره یا د فشل کېدو دپاره یا د بې اتفاقۍ دپاره ډېر کوښښونه وسوه. 14 کاله په دې کې امریکایانو دا کوښښ وکړي چې تر نظامي جنګ یا تبلیغاتي جنګ ډېر یعنې دا حربه ډېر استعمال کړه. لله الحمد کامیابه نه شوله. یعنې پیسې ورسره وې، اسباب یې مجهز وه، هر څه برابر وه. او د داخلي همکاران یا د دوی پر څنګ چې ولاړ دي دغه خلک یې څومره رهنمایي او سترګې یې دغه وې او ټول معلومات دوی ورکول. په دې کې په 100 کې 80% د دې کوښښ تبلیغاتي جګړه وکړي، 20% بیا هغه کوله. خو په یوه کې هم نه شوه کامیابه. هغه د وطنونه یې خراب کړله، کورونه یې خراب کړله او خلک یې په شهادت ورسول. نو دې نتیجې ته نه ورسېده چې دا نظام د منځه ځي. نو هغه څه چې د الله اراده سوي هغه کېږي. او چې څوک د چا د خرابولو کوښښ وکړي هغه بنده نشي کولی، نشي خرابولی. او که څوک د چا په خپله دا کوښښ وکړي زه ځان کامیاب کړم د دې کامیابي نشي راتللی. که کېدلی اوس به دغه 40 یا 42 ملکونه یا سره د دغه داخلي خلکو چې ورسره ملګري دي او تر دې هغو ډېر کوښښ کوي د مسلمانانو د ډلې څخه تش په نامه اسلام ورسره پاته دی، عملي خو نشته ورسره. حتی اوس خود په امریکا کې هم خلک عبادت کوي، په بل ځای کې هم کوي، خو د جهاد سره یې مینه او دا تعلق نشته، دا ښه نه ګڼي. نو په دې شان کې کامیابي نه راځي. زموږ ستاسې د ټولو کامیابي چې راځي هغه د الله په اوامرو کې چې هغه موږ عمل کړي هغه به کوو، چې منع کړي هغه نه وکړو. نو په دغه شیانو کې به زموږ ستاسې نصرت د الله را سره موجود وي انشاءالله، شامل حال به وي. د مجاهدینو ته موږ هر وخت دا خبره کوو د 14 کاله کېږي مثلا د زموږ د امارت د مؤسس د امیرالمؤمنین د خوا څخه په هر وخت کې او بیا زموږ د علماو د خوا څخه او بیا زموږ د نور سرکرده مشران د خوا څخه راځه تر هغه هرې مرتبې پورې چې دغه ارزو ده او دغه ویناوې دي په بار باندې شوي دي چې د ولس سره باید ښه سلوک وشي. دا ولس مجاهد ولس دی، مسلمان ولس دی، د دې زړونه باید وساتل شي، په دې سره ترحم باید وشي. که چیرې دا ولس حقانیت او د دې اسلام دا ثابته کړه، که د پیسو دپاره دا ولس خرابېدلی نو د امریکا روپۍ تر هر چا ډېر وي، د دوی د متحدینو روپۍ تر هر چا ډېر وي. ډېرې پروژې ورته برای نام ورته یادې کړلې، حتی ډېر مصارف یې وکړل، په یوه نامه او په بل نامه بیا په لږ څه پیسې ډېر کړل چې دا د دې جهادي بهیره څخه راوګرځېږي یا د دې مسلمانانو د ډلې د همکاري لاس واخلي. نو نه شوه کامیابه. او مجاهدین چې ډوډۍ هم دوی ورکوي، شپه هم دوی ورکوي، لار هم دوی ورښیي، کومک هم دوی ورسره کوي، کور هم د منځه ځي او ځاني او مالي تاوان دواړه ورسېږي. نو اوس دې وګورې دنیا ودې ته چې ولس د چا سره ولاړ دی. که ولس نه وي نو مجاهدین په کوم ځای کې ګزاره کولی شي؟ مجاهدین د کومې خوا پیدا کېږي، د کومې خوا ډېرېږي، د کومې خوا اکمالېږي، د کومې خوا پټېږي؟ دا ټوله د ولس همکاري ده، د الله نصرت او د ولس همکاري ده. نو د ولس دپاره چې د مجاهدین سر قرباني کوي، یعنې د دوی د حفاظت دپاره د مظلومان د ظلم څخه د خلاصېدو دپاره یا د دوی د نجات د خلاصولو دپاره کوښښ کوي. نو دوی هم په یوه کې ډېر ښه همکاري کړې ده، ځکه چې دا مجاهدین چې دي هم خو د دې ولس بچیان دي، یا یې ورونه دي، یا یې مشران یا یې کشران، خو په دې کار کې خو د ولس خلک ولاړ دي په مقابل کې د کفارو او د دوی د ملګرو. او هغه ملګري چې د دوی سره په پیسو باندې ځان ورخپل کړي د مرګه سې ځان ساتي، هغه د مرګ حالت هم نه شو خلاص. که چیرې خلاصېدلی یعنې د دې جهاد څخه څوک ځان په دې خاطر لرې ساتي چې زه مړ نه شم، زه زخمي نه شم، زه بندي نه شم، د دې ښکار شوي تر مجاهدینو سره برابر یا تر دې کم دغه خلک هم سوله چې د جهاده لرې شوه خو هلته ووژل شول، هلته بندیان شوي. حتی امریکا هم ګوانتانامو ته هم دغه خلک بوتله چې بندیان یې کړل، په نور محبسو کې هم دغه کښېنوله. نو د مرګه څخه په یو ځای کې سړی نه خلاصېږي. نو اصلي ښه دا ده چې سړی د اسلام په لاره کې یا ووژل شي یا ټپي شي یا بندي شي یا خپله زندګي او ژوند تېر کړي.
دا د ابرو د عزت زندګي د اسلام په لاره کې او د کفارو او د دوی د ملګرو د همکارانو چې دا زندګي اوس تاسې وینئ چې تر دفتره پورې دوی ځان محفوظ نه بولي، په مجلس کې ځان محفوظ نه بولي، په کور کې ځان محفوظ نه بولي، د دوست کره چې ورځي ځان محفوظ نه بولي، چې یو خوا ته وځي ځان محفوظ نه بولي. نو د دې ملګرتیا ګټه څه شوله؟ هغه زندګي چې دوی موږ آزاد یو، اصلا موږ آزاد یو، دوی بندیان دي، مجاهدین او مسلمانان آزاد دي، هغه حر خلق دي. هغه چې په یو شي کې ځان پابند بللی دی هغه آزاد نه بلل کېږي. د دنیا چې هر څو ډېر کړه خوند یې نه دی جنه اخیستی او د خپلې زندګۍ په خوند نه دي پسې اوس همدا راباندې اوس به د یو هدف وګرځېږو. دا یو کار به مجاهدین یو کار کوي، راپورونه به لس ورځي، دونه روب یې په زړه ننوتلی، دونه وهم یې په زړه ننوتلی. دا د وارخطایي په دغه خپله ډېر چې مجاهدین یو هدف یو څوک ګرځي 100 بیرېږي، 100 دا ځانونه دي دغه سره احتیاط کوي چې زه به نو او چې وځي په لسګونه موټر د هر یو سره ملګري وي، ضد مرمۍ موټران ورسره وي، یعنې هغه تدابیر د مرګ څخه د خلاصولو یې ډېر سنجول خو بیا هم نه خلاصېږي. او مجاهدین وګورئ چې په آزاد تور باندې په بندیکو کې ګرځي. تاسې دا ویډیوګانې به یې لیدلي، دا موټرسایکلان، دا موټران، دا ټانګان، دا په داسې فضا کې چې ګرځي او راګرځي، دا اوس د بند معنا ورکوي، دا اوس د محاصرې معنا ورکوي، نه ورکوي. نو په ټولو کې انشاءالله اول به د الله پاک د دې نعمتو شکر سړی ادا کوي او بیا به د ولس د همکاري شکریه ادا کوي. اول به د ولس پر موږ باندې ډېر حق لري، د ولس احترام، د ولس سره ښه سلوک، د ولس باندې شفقت، دا زموږ تش د لوازمو څخه ده چې هر مجاهد، هر مشر، هر څوک په خپله مرتبه کې چې کوم مسؤلیت لري هغه باید د خپلو منطقې د ولس د خلکو سره ښه سلوک وکړي او زړونه یې وساتي. کېدای شي عوام خلک د ټول علما نشي کېدلی، ټول طالبان نشي کېدلی، ټول اهل علم نشي کېدلی. نو چې دا نشي کېدلی نو په دې خاطر به خامخا انسان د هر چا څخه یو خطا کېږي، یو سهو کېږي. پرې داسې کوچني سهو باندې، کوچني خطا باندې د ولس دونه نه ځوروي چې هغه مجازات تر هغه بدتر وي چې هغه اصلي حقوق ورکول کېږي په شریعت ورته ویلي. او زموږ تاسې معیار معلوم دی، د هر چا جزا، د هر چا د ګناه موافق یا د یو جرم موافق چې سزا ورکول کېږي هغه شریعت معلومه کړې. تر هغه تجاوز نه دی په کار، وایي چاته چې نه اجازه شته نه په کار ده چې داسې تاسو هر وخت مجاهدین راوغواړئ که والیان یې که نور مسؤلین یې د ولس په ارتباط مو همدغه خبرې یې ورته همیشه مو دغه خبرې، همیشه مو دغه وینئ. حتی موږ د دغسې ویناو یعنې د هر مشر هر څوک یې کوي، که موږ کړي دي که نور مشران کړي دي، دا داسې یو ذکر ګرځېدلی چې په خبرو چې هر مجلس باندې شروع کوي دا خبره به حتما پکښې یادېږي. یو مجاهد نن کیسه راته کوله، ول په یو ولسوالي کې داسې پېښه شوله چې مجاهدینو پر یو قرارګاه باندې جنګ وکړي. دا مجاهدینو باندې چې جنګ وکړي، حتی زه ما فکر د دراوت ولسوالي وه، مجاهدینو جنګ پر وکړي. نو خو په جنګ کې خامخا خلک وژل کېږي. نو څه خلک وژل سوي وه او څه پاته وه. دا یو 6 نفره وه په یو خزه کې پټ وه، نه تسلیمېدله، جنګ یې کوي تسلیمېدله. مجاهدینو ورسېده او د سربېر ور وختل، دننه دا خلک دننه هم نه تسلیمېدل. اخره داسې یو څه شیان د دې خوا د تیلو شی لړلو چې دا ور واچي چې دود مود جوړ کړي. و اخر دوی بهر راووتل، تسلیم سوله. چې تسلیم سوله په دغه وخت کې هم مجاهدین 3 زخمیان وه، 3 جوړ وه. دا یې راویستله، بیا دا یو نه دی وژل سوی. بیا سهار 14 کسه سپین ږیري د مختلفو قبیلو خلک راغله، ضمانت یې وکړي. دا قومندان وایي بیا ما د والي سره پوښتنه وکړه چې دا خلک داسې راغلي او دا خلک دغه وخت تسلیم سو چې کلاشینکوف یا توپک یې پر سر باندې نیول سوی و. نو هغه ویل چې تاسو خیر په کومه خوا کې وینئ؟ موږ خیر موږ په دغه کې وینو چې دا ولس خوشحاله وساتو. نو والي ویل چې زه مشوره کوم. بیا والي خپل هدایت اخیستی، بیا موږ ته رسېدي ویل چې بس خلک ولکه. نو دغه اصلاحات دي، زه تر اصلاحات پورې دا خبره وکړم. یعنې دا د خلکو ته تبلیغ ډېر سوی دی او دا خبرې په وضاحت ورته سوي دي چې د ولس سره ښه سلوک کوي. نو د 14 کسه سپین ږیرو په خاطر یعنې د جنګ په صحنه کې تر هغه وخته پورې جنګېده چې نیم شاجور مرمۍ ورپاته وي، نو نه ووژل سوله.